بولا شینواری سپیکس نه افغانستان د بنگلاديش خلاف دویمه لوبه هم بایلو ده. ګوره زما د تبې ټیم چې رښتیا ورته وایم که نه هغه افغان ابدالیان دي، هغه ایمرجنګ ایشیا کپ کې چې لوبېږي. ما ته اکثره سې غریب سړي زامن پکې ښکاري پوه شوې که نه. هغه نور یو نیم پکې اوس نور علي دا هم 4-5 کاله ورک و چا एकदम را پیدا کړ. نو همداسې هغه پکې لکه پخوانی پلیر دی. باقي پکې ټول هغه کسان دي چې خواري کا خلک دي. نه د کوچ معلومات کیږي چې دی کوچ څوک پیژني، نه نور خلک څوک پیژني، بس همداسې بالینګ کوچ څوک نه پیژني، بیټینګ ور خطا کړي دي. خپله خوارۍ او په خپل استعداد هغه د ځانې د سمی فاینل ته انشاءالله رسولی دی. دا کله د راشد خان ټیم او کله د ټیمري ټیم او کله د ګونګي زادران او کله د چکري اشرف، هغه ټیسټ ټیم چې د ګونګي زادران او چکري اشرف. نو د دې خلکو ټیمونه چې دي دا د افغانانو هسې دغه بربادوي پوه شوې د ارمانونه. ګوره الله پاک په موږ خپل کرم کوي. هغه په اولنۍ ونډې کې چې باران وشو هغه د الله کرم و چې باران وشو، موږ ته هر څه اسانه شو. ابراهیم زادران چې و هغه یو څو سکور وکړو، هغه زموږ نصیب شو. دویمه کې خواري سی وشوه. وکټ هم ډېره ښایسته بنګلاديش غلط شوی چې هر شی شوی ډېر ښایسته فلیټ وکټ یې دغه کړی. رحمان الله ګربز چې ډېره موده وروسته دی همیشه یو ډز دغه کوي او په هغې ورځ د ده ورځ وه او سلسله ده جوړه کړه ورسره د ابراهیم زادران 100 سکور داسې شو چې بنګلاديش د زموږ خلاف هر څوک چې 280 ټارګېټ ورته ګراني. نو باقي چې د افغانستان ټیم ته ګوري، راشد خان لګیا دی چې زه 2024 ورلډ کپ ته ټیم جوړم. ته څنګه ټیم جوړی؟ نو چاره لوبه بیلې خوار شي نو چې ورلډ کپ ته نږدې شي ته به څه ټیم جوړ کړې؟ ته خو هماغه زاړه خلک بیرته راولي او کله دغه چې هلته پټ شوی دی دا پوه شوې دا ځازی او بل ځازی او پوه شوې هغه فرید ملک او پلانکه وروره خدای ته وګوره پوه شوې. زه چېرته خپله جب نه پیسې والا ورکوه د افغانستان کرکټ ټیم کې مه دغه کوه او په دې نه کېږي چې ته بار بار په ده باندې T20 وکړې نو دا به دنیا کې چېرته کوم لیګ به واخلي او پیسې به جوړې کړي. نه، خپل عقل نه کار واخله، ځان مه شرموه. راځي دنیا کې نورو خلکو ته د افغانستان نوم دغه کوي پوه شوې. د خپلو افغانانو زړونه خفه کوي، داسې لیول ته خبره رسوي چې اوس موږ کرکټ کې بارني ځینو کې پرفارمنس یې دلته بیا هېڅ شی نه، دلته صرف ستا نه تا سره ټول ټیم دی او T20 خو ته خو دونه پکې سپیشلیسټ یې چې په دې تېرو 2 کالو کې والله که د نړۍ یو لوبغاړي هم دومره لوبې کړي چې تا کړي دي نو په کار خو دا وه چې ستا سمه تجربه وای او سی آر څه په طریقې استعمالولی. 7 اورو نه وروسته د 11 اورو گیم شو، نبي او دغه بیا هم دومره بالونه اخیسته په کار دوی هیټینګ کړی وای. تاسې په نن ورځ باندې کم از کم باید په دې 11 اورو کې 150 ټارګېټ ورکړی وای آوټ فیلډ اور څه ته په کتو سره، مګر سلو لګیا وای. داسې لګیږي ته باید چې ځان دپاره لوبه کوي، خپل سپاټ دپاره لوبه کوي، بس چې خپل ځای کنفرم کړي راتلونکي نړیوال جام دپاره. او بله ښه خبره درته وکړم چې راتلونکي نړیوال جامه پورې چې دی هېڅ د T20 نورې لوبې نشته دی. نو څنګه به ټیم تیاری؟ خدای دې دا زمونږ تره زامن او ترور زامن زیمبابوې تره زامن ویسټ انډیز والا خو خیر راسه دونه لوبې نه کوي، هغه نور نیدرلینډ والا هغه هم ډېر په هوا کې تللي دي، هغوی هم ورلډ کپ ته کوالیفای شو. هغه تر ګوره کله چې تره زامن مالداره شي بیا در سره دغه نه کوي، ښه لیندین نه ساتي، بیا چال چلنه ورسې بدل شي پوه شوې. نو دا نمیبیا والا یا که نیپال چېرته بل چا سره اړیکې جوړې کړو دغې خلکو سره که T20 وکړو نور به یې چا سره کوو. T20 بایلیټرل T20 چې دا دغه CEO کاري چې CEO بل بورډ سره هغه وګوري چېرې تاسې سره هم واخیسته موږ سره هم واخیسته راځئ چې سره میچونه وکړو ریونیو به شیر کړو. خیر دی ته لږ غټ ښامارې خېټه دې غټه ته ډېرې واله موږ به لږې والو، خو د $1 بلیون چې مثلا ته 20% واخلې $300 میلیونه شو به نسبت چې د $100 میلیونه 50% واخلې نو عقل نه به کار اخلي. مګر کوم ګونګی زادران چې هلته ناست دی هغه په انګلیسي نه پوهېږي، هغه په لیکلو وی هغه سمه په خبرو هم نه پوهېږي. خیاط تېر شوی دی که نه، د جیلم خیاط دی، د مالي خان زادران د خینې زوی دی، نو صرف په دې راغلی دی او په اسلامي نظام کې راغلی دی. ښه په شرمونو وشرموه اسلامي نظام پوه شوې چې خلک بیا وایي چې یاره ورکې کا نور تینې توبه. اسلامي نظام داسې ظالمانو الله ته به ځواب ورکوئ. دا اوس رئیس الوزرا تا به خدای نه رانیسي په دې باندې، دا د ولس ارمانونه دغه خلک چې دا ته په دې ټیم کې دا په واسطو په ډلبازۍ راځي، دا چې د چا ارمانونه په کلي او ولس هغه د غرونو سر باندې کې لګیږي په پیچونو باندې بالینګ کوي، د هغوی ارمانونه وژونکی تا به خدای نه رانیسي.
نو رئیس الوزرا دفتر بیا تیشته تاسې ځان د دې دغه مشر کړی دی چې کرکټ بورډ مشر چې مشر خو لرې کا درستې پورته کا سی کسان راوله مخلصه کسان راوله چې غله نه چې حساب ورکړي دا شی نشته دا د کرزي د وخت شهزاده مسعود قانون جوړ کړی و چې بس وروره کرکټ بورډ نه به حساب نه اخلئ په اسلامي نظام کې هماغه قانون روان دی و خدای به پاک کړ لاندې نه کا حساب ته واخلئ د یو روپۍ چې حساب مو واخیسته که دې کرکټ بورډ کې خلکو استعفاګانې ونه کړې او کارونه یې پرې نه خوا د زما نوم به نجیب نه هغه ټول روکړې ته ناست دي چې رشوتونه ووهي ظلم وکړي چې تر څو پورې دا سم نشي کرکټ نه سمېږي وروره هر سړی به خپل دغه کې دا تیشه شو راشد خان زه د خپلې خوښې ټیم غواړم ټیمری هغه بل چې دی زه د خپلې خوښې ټیم غواړم وروره چې تاسې غواړئ دا چیف سلیکټران او دا نور خلک تیش دپاره دي دا افغانستان ټیم دی که ستا شخصي کلب دی نو داسې باید نه دا خو اداره مضبوطه وي چې مضبوطه اداره مضبوط ټیم به دی باقي افغانستان استعداد نه ډکه خاوره ده دلته استعداد دی ګوره